غسل در باندې واجب دی او مونږ لپاره دومره وخت دی چې ته غسل کوي ستا نه مونځ قضا کیږي. نو ته به څه کوې؟ دا یو سوال شو. او دویم سوال دا دی چې ستا اودس نشته خو لیکن مونځ دپاره دومره وخت پاتې شوی دی چې ته اودس کوې نو تا نه مونځ قضا کیږي، نو ته به څه کوې؟ ګران کتونکو دا دواړه ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوالونه دي او زموږ ستاسو په ژوند کې بار بار راپېښېدونکي دي. نو دې د وجې نه تاسو به دغه مسله باندې ځان پوه کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ چې ستاسو د وجې نه هغوی ته هم خیر ورسېږي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان باندې غسل واجب وي او مونځ دپاره دومره وخت پاتې وي چې دی غسل کوي نو د نه چې مونځ قضا کیږي، نو شریعت وایي چې دی د اول تیمم وهي، په هغې باندې دی مونځ ادا کړي او هغې نه وروسته دی غسل وکړي او په غسل باندې دوباره دغه مونځ اعاده وکړي. همدغه رقم د اودس دپاره مسله ده چې ستا اودس نشته او مونځ دپاره دومره وخت دی چې تا اودس کوې نو تا نه دغه مونځ قضا کیږي. نو دې د وجې نه شریعت وایي چې تا تیمم ووهه او په هغې باندې چې دی ته مونځ ادا کړه او د مونځ نه وروسته ته چې دی دوباره اودس وکړه او د دغه مونځ اعاده وکړه. او دغه دواړې مسلې بهار شریعت په جلد نمبر 1 په صفحه نمبر 152 باندې رانقل کړي دي چې کله یو مسلمان باندې غسل واجب چې دی هغه اودس نه وي نو دی داسې وکړي چې تیمم دی وهي، مونځ دی ادا کړي او هغې نه وروسته دی بیا چې چا باندې غسل واجب و نو غسل دی وکړي، هغې نه وروسته دغه مونځ اعاده وکړي، او چا چې اودس نه و نو دی اودس وکړي او دغه مونځ اعاده دی وکړي، دغه مونځ دی راوګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.